مین جمهوریت 5مه برخه. جمهور رئیس سهار 7 بجې له خوبه راپورته سو. موبایل یې چالانه کړ. ځینې خبرپاڼې یې وکتلې. کومه نوې خبره یې پیښه په هېواد کې نه وه سوې. یوازې باران ورېده. شیشې لمدې وې. خوندوره هوا لګېده. خوند یې کولو. راولاړ سو. ژر ژر یې ځان سره برابر کړ. له لمدو کړکیو د تشریفاتو 3 اوږده تک تور مرسیډیز بنزونه لمده ځلېدل. خپل رسمي بکس یې راواخیست. راووت. همداسې د جمهوریت ماڼۍ پر خوا ور روان سو. له مهال ویش سره سم د بینز شا سیټ کې اخبارونه او ځینې مهم مکتوبونه ورته ایښودل سوي وو. جمهور رئیس نن بیخي ونه کتل. همداسې د باران ورېدو نه یې خوند اخیست. شیبه وروسته یې په ډریور غږ وکړ. ویې ویل ته د مخې روان موټر ته احوال ورکړه چې تاسو موږ پسې مه راځئ. دوی دې لاړ سي دفتر ته. زه او ته ناوخته راګرځو. ځو بیرون ګرځم بازار کې. ډریور لاره بدله کړه. د ښار منځ ته ورو ورو ننوت. د بینز له شیشې یې بازار ته کتل. بازار کې رقم کارونو او سوداګریو باندې خلک بوخت وو. نارمل ژوند روان و. د پولیسو په یوه پوسته ورغی. ګوري یو پولیس لوند خیشت ولاړ دی او د خلکو موټر چیک کوي. شیبه وروسته جمهور رئیس موټر ته پې ورغی. پولیس چې شیشه کې د هېواد جمهور رئیس ولید حیران سو. وډار سو. جمهور رئیس دروازه خلاصه کړه. ورکښته سو. غیږ په غیږ یې ستړې مسې ورسره وکړه. پولیس خوشحاله سو. خبرې یې ترې ورکې سوې. جمهور رئیس پر اوږو وټپولو. ورته ویې ویل څه کولی سم درته؟ پولیس په لوند مخ مسکی سو. ویلې ستا روغتیا مې پکار ده جناب رئیس صاحب. بس همدومره. جمهور رئیس بیا ورباندې ټینګار وکړ چې ته ووایه بیا زه چیرته او ته چیرته؟ پولیس وخندل. ویلې بس زه تاسو نه مخامخ چشی نشم غوښتلی. څنګه وکړم؟ جمهور رئیس پوه سو چې څه کیسه خو حتما لري. خپل شخصي نمبر یې ورکړ. ورته ویې ویل دې نمبر ته یې راولېږه چې هر څه وو. پولیس نه یې خدای پاماني واخیسته. ایسته ورنه روان سو. شیبه وروسته په لویه لار 4 لارې ور برابر سو چې اوبه پکښې ډنډ ولاړې وې. دستي یې ډریور ته د ودرېدو وویل. دروازه یې خلاصه کړه. 2-3 عکسونه یې ورنه واخیستل. بیرته یې دروازه بنده کړه. ډریور نه یې پوښتنه وکړه په دې لار باندې زموږ ښاروال صاحب د ورځې څو ځله تېرېږي؟ هغه شیشه کې ورته وکتل. مسکی سو. ویلې رئیس صاحب کیدای سي 2-3 ځله خو تېر سي مګر چې لږ وړاندې د ښاروالۍ ریاست دی. جمهور رئیس ځان سره ولا حوله کړل. همداسې د ماڼۍ په خوا راتاو سو. ښاروال ته یې وټس اپ کې د 4 لارې عکسونه ورولېږل او ورته ویې لیکل دې 4 لارې ته یو د لامبو د واسکټ غم وخوره نن یا سبا یې اوبه غرقوي. دومره بېذوقي هم د خوند کار نه دی. دا ښار تا باندې ډېر حق لري. هر درد ته یې ورسېږه. هر مرمر ته یې پام ونیسه. دا د ښار د ژوند ښار کړه. تر بیا راتلو مې دا ښار منظم غواړم. ایسته خپلې ودانۍ ته ننوت. د ماڼۍ په لوی چمن کې له عادت سره سم خړ د شیدو چای حاضر او مخې ته یې ورته کېښودل سو. جمهور رئیس موبایل ته لاس کړل. ویې کتلو را ویې کتلو. ګوري یو نوي نمبر نه یې میسج ورته راغلی دی. لیکلي وو سلامونه جلالتمآب جمهور رئیس. زه هغه پولیس یم چې نن مو پوسته کې سره ولیدل. زه ډېر خوشحاله سوم چې سره ومو لیدل او خبرې مو سره وکړې. ضمناً تاسو ویلې چې شته ضرورت لرئ. ما ته میسج کې پټ ووایه. زه نه پوهېږم څنګه تاسو ما ته خدای راکړی او بیا مو تاسو غوښتنه رانه وکړه. خو دومره پوهېږم چې زما د لور غږ خدای واورېد او بیا تر تاسو در ورسېد. زما 10 کلنه لور په یو داسې ناروغۍ اخته ده چې علاج یې دلته ناشونی دی. ډاکټرانو هم جواب راکړی. وایي چې که اقتصادي وضع مو ښه وي دا لور دې بهر ملک ته یوسه. هلته به یې 100 په 100 کې علاج وسي. نو تاسو ته خو معلومه ده چې د پولیسو اقتصادي وضع څنګه وي. جمهور رئیس چې د پولیس دا میسج ولوستل پورته یې سر جګ کړ. ایسته رایسته یې وکتل. دستي یې خپل سکرتر ته اشاره وکړه. سکرتر یې مخې ته منظم ودرېد. جمهور رئیس ورته د عامې روغتیا وزیر عاجل راوغوښت. ورپسې سفیر په موبایل کې ورته راپورته کړ او را پیدا یې کړ. له جوړ تکړه وروسته جمهور رئیس ورته ویل یو پولیس له خپلې وړې لورکۍ سره درلېږم. د همدې پولیس د لورکۍ مکمل علاج د تګ راتګ مصرف ټول ستا مسؤلیت دی. تا ته مې وسپارل. وزیر به دې بیا پوه کړي. وروسته یې یو موټر په هماغه پولیس پسې ولېږه. څو شېبې وروسته یې نغد له خپلو پاسپورټونو او نورو اسنادو سره ماڼۍ ته راننویست. له دې سره د عامې روغتیا وزیر هم راورسېد او یو بل ته مخامخ کښېنستل. جمهور رئیس خپل وزیر ته مخامخ
ته مخ ور واړولو. ورته ویې ویلې د دې پولیس لورکۍ مریضه ده، دی چې څه وایي هغسې وکړه، ویزه ورته واخله، ټیکټ ورته وکړه او یو چا ته دنده وسپاره چې تر میدانه یې ورسوي. هلته مې سفیر ته ویلي دي هغه به یې له میدانه واخلي، نور یې ته درسره پوه کړم. وزیر په سترګو سترګو وویل او سره ولاړ شول. پولیس جمهور رئیس دا کار ولید، سترګې یې ډکې سوې، ویې ژړل. ایسته جمهور رئیس ته ورغاړې وت ویې ویل له زړه سواندو او مینه ناکو واکمنانو د جنت بوی ځي. رئیس صاحب خدای دې زموږ د هیواد له سره مه کموه. زه چې بیرته له لورکۍ سره راوګرځم همدلته تا سره د هیواد لپاره په هره سرښندنه کې ونډه اخلم او غواړم په همدې سرښندنه کې سر ورکړم. جمهور رئیس په شا وټپولو ورته ویې ویلې اشنا دا هیواد زموږ او ستاسو ګډ کور دی، په ګډه به ورته کار کوو او داسې سختې ناجوړیانې به ژر جوړوو. ته تشویش مه کوه، زه به سر له سبا په یو لوی روغتون کار پیل کړم چې هغو خلکو علاج وکړي چې د علاج پیسې نه لري. موږ خپل هیواد ته ژوند راوړو. کتابچه کې ولیکل ټول هغه ناروغان چې علاج یې له وسه پورته دي باید لیست سي او صحیح لاسرسی ورته وسي. د هیواد هر ناجوړه د همغه هیواد پر جمهور رئیس پوره حق لري. د دې ناول ادامه برخه زموږ په مطالعه یوټیوب چینل باندې اورېدلی سئ. مین جمهوریت، لیکوال عبدالهادي احمدزی، وړاندې کوونکې آریا رحمت. مین جمهوریت ناول تاسو د مطالعه یوټیوب چینل څخه اورېدلی سئ. مین جمهوریت.